अस्सलामुअलैकुम दोस्तانो गुल रुखसार और हज़रत गुल तलाक न पस बिया यौ ځای شوي دي او حضرت ګل په نوې ویډیو کې څه ویلي دي که غواړئ چې تاسو هم د معلومات نه ځان خبر کې نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ که چینل کې نه وئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ دوستانو څه ټایم مخکې د سندرغاړي ګل رخسار او د حضرت ګل خپلو کې طلاق شوی و چې د طلاق تصدیق حضرت ګل په خپله ویډیو کې کړی و هغې نه وروسته بیا مختلف قسم خبرونه مخې ته راغلي وو خو پرونه په سوشل میډیا یو ویډیو گردش کوي چې د حضرت ګل په خپل چینل نه شیر کړی دی دې ویډیو نه معلومیږي چې ګل رخسار او حضرت ګل بیا یو ځای شوي دي لکه څنګه نیزه اقبال او جاوید پیزا طلاق شوی و بیا وروسته نیزه اقبال په لایو ویډیو کې راغلی وه چې زما او د جاوید پیزا طلاق نه ده شوی دوستانو د دې پنکارانو د طلاق نه ګپ شپ جوړ کړی دی په اسلام کې چې کومې ښځې ته یو پیره طلاق ورکړي د هغې خواله بیا نشي ورتلی خو دا خلک په خوله مسلمان دي او کارونه د یهودیانو کوي په دې وجه دغه خلک بیا په آخر کې ډیرو سختو سره روان وي دوستانو دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره زیاته وایرل شوې دی ویل کیږي چې حضرت ګل یو ځل بیا ګل رخسار سره نکاح کړی دی لکه څنګه نیزه اقبال او جاوید پیزا کړې وه دوستانو دا موږ سره د نن ورځې د پښتو مشهورې سندرغاړي ګل رخسار په باره کې نوی معلومات تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس سپارم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان